که موږ ته ضرورت یې موږ د دعوت کې موږ سره کومک وکړو په دې لار کې چې څنګه امنیت ټینګ کړي او موږ د دې ښه کافي تجربه لرو چې څنګه امنیت ټینګ کړو 40 کاله زموږ په ملک باندې تاخت و تاز و جنګونه و اشغال و موږ خپل دغه د نن ملک امنیت کړی لله الحمد په ټول افغانستان کې هېڅ هم نشته هېڅ مشکل هم نشته که د موږ له تجربې کار اخلئ موږ حاضر یو چې د ورور په حیث باندې تاسو ته مشورې درکړو که په اقتصاد کې مشکل لرئ که په سیاست کې مشکل لرئ موږ حاضر یو اما دا چې هره ورځ الزامات تهمتونه د بندرونو بندول تاسو وینئ پرون بولدک بند و څو ورځې مخکې تورخم بند و چې په دې کې زموږ ملي تجاران او سرمایهداران په دې کې خساره ویني موږ نه غواړو چې خپل تجارتي روابط سیاسي روابط اقتصادي روابط له خپل ګاونډ کې له ملکونو سره خراب کړو خو له دوی نه هم همدغه توقع د بالمثل لرو چې دوی هم موږ سره دا بالمثل عمل وکړي په واقعي الزاماتو او د مهاجرینو په ځورولو باندې په دې باندې مشکل نه حلېږي بلکې مشکل به نور هم اوږد سي دا بالخصوص د زنانو او د اطفالو تاسو وینئ چې هره ورځ په مابسونو کې زنانه او اطفال پراته دي افغانان هغه قوم دي چې د خپل ملت د دفاع دپاره د اسلام د دفاع دپاره او د خپلو نوامیسو د دفاع دپاره 40 لکه قربانۍ ورکړي دي موږ هیڅ وخت دا نسو زغملی چې زموږ په ګاونډ ملکونو کې زموږ په ناموسونو باندې د ناموسونو سره بازۍ وسي زموږ خویندې زموږ میندې زموږ واړه اطفال بندیخانو ته واچول سي دا د زغم وړ نه ده موږ یې نسو زغملی موږ په جدیت باندې خواهش کوو چې د پاکستان حکومت په دې ارتباط باندې له سره غور وکړي فکر وکړي تجارتي لارې خلاصې کړي او که تجارتي لارې نه خلاصېږي موږ نورې بدیلې لارې هم لرو خو دا به د دوی په نقص او تاوان باندې هم وي دا مهاجرینو ته موږ دعوت ورکړو چې بیرته راسئ خپل وطن ته لله الحمد په افغانستان کې صلح ده امنیت ده او د هر نوع کار زمینه مساعده ده مه ځئ نور ملکونو ته نور ملکونو کې امن نشته بالخصوص زموږ په ګاونډ پاکستان کې نه سیاسي نه اقتصادي او نه امنیتي امن شته مه ځئ له دې نه پرهیز وکړئ خو له دوی نه هم زموږ توقع دا دی چې اصل په نظر کې ونیسي او زموږ له مهاجرینو سره هغه رویه خپله کړي کوم چې اسلام شریعت او ګاونډیتوب یې تقاضا لري دا کوم یک طرفه فیصله چې د پاکستان حکومت کړې ده چې مهاجرین باید په ظرف د یوې میاشتې کې ووځي دا یک طرفه فیصله ده په دې کې اسلامي امارت نه دی پوښتل سوی ملګري ملتونه نه دي پوښتل سوي او دا په داسې حال کې چې دوی څو ځلې د قرارداد له موږ سره او له ملګرو ملتونو سره کړي دي چې مهاجرین به په خپله خوښه باندې کله چې زمینه ورته مساعده کړي خپل وطن ته ځي